قدرمن اوریدونکو د فکري رغون په خبرونه کې موږ ستاسو لپاره د شهوت پالنې یا د شهوت څخه د ځان ساتنې یوه لړۍ پیل کړې وه. هیله ده تاسې به موږ سره تېرې خپرونې اورېدلې وي، هغه به مو تعقیب کړي وي. نن راځو په همدې برخه کې بیا هم پاتې کېږو، په همدې اړه نور معلومات درکو. د شهوت ساتنې یا د شهوت پالنې په برخه کې د یو بزرګ وینا ده چې شهوت دوی وایي یا د بزرګ وایي چې دا چې شهوت دومره بد او ناوړه شی دی، نو ولې الله جل جلاله دینونه په انسان کې پیدا کوو؟ ولې الله تعالی جل جلاله دغه بده پدیده چې شهوت دی دا د انسان په ذات کې پیدا کوله، د انسان په وجود کې ولې پیدا کوله؟ انسان ولې د شهوتونو نه پاک او خلی نه پیدا کوو؟ ځواب دا دی چې الله جل جلاله په انسان کې دینونه د شهوتونو ته ځکه ځای ورکړ تر څو وګوري چې څوک د شهواتو او خواهشاتو، څوک د الله جل جلاله د اوامرو مننه او تابعداري کوي. که الله تعالی داسې کړی نه وای، بیا د مبارزو او نه مبارزو، د کلکو او ناکلکو، د همت لرونکو او نه همته سستو کسانو ترمنځ توپیر نشو کېدای. مثلا یو استاز په یو صنف کې امتحان اخلي د یو 100 نفرو نه یا د 20 نه یا د 10 نفرو نه. استاز کولی شي چې ټولو کسانو ته پوره سلسل نمرې ورکړي، خو استاز نه کوي. دا کار استاز کولی شي، استاز ته هیڅ مشکل نشته په دې کې، ډېر اسانه دی، خو بیا هم نه کوي. ځکه نه کوي او که داسې و هم کې دا شاګردانو ته هم د منلو وړ نه ده، ادارې ته هم د منلو وړ نه ده. یو غټ علت بیا په دې کې دا دی چې که چېرته د استاد هم دا ډول کار وکړي، نو بیا د مبارزو نه مبارزو کسانو ترمنځ یا د لایقو او نه لایقو کسانو ترمنځ توپیر نشته، فرق نشته. نو الله جل جلاله هم شهوتونه د انسان په ذات کې یا په د انسان په جنس کې ځکه ځای پر ځای کړی دي تر څو الله تعالی ته پاک او نه پاک، مبارز او نه مبارز، د الله تعالی جل جلاله منونکي او د خواهشاتو پالونکي کسان دا معلوم شي. په اصل کې الله جل جلاله له شهوتونو څخه په ټولیزه توګه منع نه ده کړې او نه انسان له شهوت په راکولو څخه منع کړی ده، بلکې شهوت خو په اصل کې د الله جل جلاله یو لوی نعمت دی، خو په هغه صورت کې چې د الله جل جلاله حدود تر پښو لاندې نشي او د الله جل جلاله له حدودو تیری ونه شي. یعنی الله تعالی انسانان له شهوت نه مانع کړي نه دي، بلکې منع کړي دي د هغې شهوت نه چې هغه په غلطه طریقه سره ترسره شي. د حلالو شهوتونو نه منع کول هیڅ کله الله تعالی نه دی منع کړي، بلکې دا یو لوی نعمت دی او الله تعالی په هغې باندې اجر ورکوي. الله جل جلاله په انسان کې شهوت پیدا کړ تر څو د دې په مرسته انسان نیک کارونه د کمال تر درجې ورسوي. الله جل جلاله په انسان کې د خوراک شهوت خوند ایښی دی چې په اصل کې د الله جل یو ستر نعمت دی او له امله انسان بدن قوي او سلیم وي. همدارنګه نکاح هم یو ستر نعمت دی، ځکه چې د دې له امله د انسان نسل سلسله جاري ساتل کیږي، نسل ډیریږي. که موږ او تاسو شهوتونه او لذتونه د الله جل جلاله د حکم سره سم پوره کړو، نو دا به زموږ لپاره د سعادت او نیکمرغۍ لامل جوړ شي. او که خپل شهوتونه او لذتونه د الله جل جلاله د اوامرو خلاف پوره کړو، نو بیا به موږ لپاره د عذاب لامل شي، موږ به په سختو عذابونو کې ښکیل شو. موږ الله جل د شهوت نه یو منع کړي، خو د حرامو شهوتونو نه منع کړي. مثلا د خېټې شهوت دی، دا یو خوند دی د خوراک، خو باید داسې انسان ونه کړي چې حرام لارې یا حرام وخوري او دا شهوت د حرامو له لارې یخکي، دا انسان به تباه کېږي. همداشان جنسي خواهشات، موږ باید هر څوک له خپلې مېرمنې څخه پوره کړي، له روا کارونه یې پوره کړي. خو که غلطه لارې، مثلا خدای مکړه یو څوک د زنا هڅه کوي، د انسان د یو لا ډېرې تباه کوونکي حالت ته روان دی. ځکه الله تعالی خپلې ویلي چې زنا ته مه نږدې کېږئ، لا تقربوا الزنا، زنا ته مه نږدې کېږئ. مطلب دا شو چې که موږ خوراکي توکي د حرامو لارو څخه لاسته راوړو او بیا یې وخورو، نو دا به موږ لپاره د تاوان خبره وي. موږ به د تېرې کوونکو او ناشکر خلکو په ډله کې شمار شو. د الله تعالی بدکاره بندگان بشو، د الله تعالی هغه بیکاره بندگان بشو، موږ به په ناشکرو او بیکاره خلکو کې حساب شو. معلومه شوه چې په شهوتونو او لذتونو کې د الله جل جلاله لطیف حکمت دی،
خو په هغه صورت کې چې شهوتونه د الله جل جلاله د اوامرو سره سم پوره کړئ. خو که موږ شهوتونه د الله جل جلاله د اوامرو خلاف یا هغې برعکس پوره کوو، بیا په دې کې زموږ او ستاسې لوی تاوان دی. موږ لوی د تباهۍ لوري ته روان یو. یعنی که یو انسان له نفسي خواهشاتو مغلوب شي او خپل شهوت د حرامو لارو لکه زنا، اغلا، لواطات او دې ته ورته نورو لارو څخه چې ډېر عظیم او لوی ګناهونه دي پوره کړي، نو پای هلاکت او تباهي ده. چې موږ او تاسې ځینې شاعران هم وایي چې هغې حکیم جان فریدي صاحب په دې اړه یو شعر ویلی و چې هغې یا هغوی لوبه د بایللې حکیم جانه چې روان څوک د شیطان په فیصله شي. هغه څوک، هغه کس، هغه خور او هغه ورور چې د شهوتونو ښکار شو، هغې لوبه وبایلل، هغه د ژوند په لوبه کې ناکام دی. کوم یو کس لوبه بایللې ده؟ هغه کس لوبه بایللې ده چې د نفسي خواهشاتو مغلوب شي او خپل شهوت د حرامو لارو لکه زنا، غلا، لواطات دې ته ورته په نورو لارو څخه پوره کړي. د دې کس پایله، د لوبې پایله به هلاکت او تباهي، بل هیڅ هم نه. خو که څوک دا ټول شهوتونه پوره کړي، خو د روا لارو څخه، د جایزو لارو څخه، د دې انسان پایله باریا، کامیابی، خیرازی، سکون، خوشحالی، امن، عزت، سرلوړي ده. نو اوس الله تعالی هیڅوک له شهوتونو منع کړي نه دي. الله تعالی چې کله د دنیا پیدا کوله، نو هغه ټول شیان چې د الله تعالی د ذات، د شان، د لوی، د پوهې په مطابق هغه شیان چې د انسان په زیان و، هغه یو ډله شوه یا یو ګروپ جوړ شو، او هغه شیان چې د انسان په خیر دي هغه بل ګروپ جوړ شو. نو دی په خاطر چې هغه شیان چې انسان ته ضررناک دي، هغې نه انسان وساتلی شي، هغې ته حرام ووایي، او هغه چې د انسان په خیر دي هغې ته حلال ووایي. اوس د دې نه حکمت دا دی چې ټول حرام کارونه، څومره کارونه چې په اسلام کې حرام شوي دي، هغه ټول د انسان په خیر دي، هم په طبي لحاظ، هم په جسمي لحاظ، هم په رواني لحاظ، هم په دنیوي لحاظ، هم په اخروي لحاظ. او څومره شیان چې هغه الله تعالی حرام وبایلل او هغه انسانان منع کړل، هغه د انسانانو په تاوان دي، د انسان په زیان دي. او ټول حلال شیان چې الله تعالی حلال ورته وي، هغه د انسان په ګټه دي. الله جل جلاله آدم علیه السلام او د هغه اولاده پیدا کړه، بیا یې په هغوی کې د شهوتونو فتنه یا فتنه کې ښودله. بیا د خپل حکمت له مخې په انسان کې د علم او عقل ماده هم کې ښودله، تر څو یې له مخې انسان د ښه او بد، نیک او بد او حرام او حلال ترمنځ توپیر وکړي. الله جل عقل او فتنې یعنی دواړو ته د انسان په زړه کې ځای ورکړی دی، تر څو انسان د الله جل جلاله په دې ستره نړۍ کې فکر وکړي او د الله جل جلاله د قدرت او قوت اندازه ولګوي. ښکاره شوه چې شهوت خو د الله جل جلاله انعام دی. الله جل جلاله له شهوت پوره کولو څخه منع نه ده کړې، بلکې له دې منع کړې ده چې انسان خپل شهوات او خواهشات په حرامو کارونو کې ولګوي او له حرامو لارو څخه یې پوره کړي. الله جل جلاله ته له وړاندې معلومه وه چې انسان به څه کوي، خو بیا یې هم شهوت او عقل د انسان په زړه کې پیدا کړل، تر څو وګوري چې څوک د الله جل جلاله تابعداري کوي او څوک د الله جل جلاله نافرماني یا د شهوتونو تابعداري کوي. دې کې د الله تعالی یو څرګند حکمت او فلسفه موجوده وه، لکه وړاندې مو چې ذکر کړه. نو حرام شهوتونه د دار پړی دی، او کله چې د انسان مرۍ ته ورسي، نو هغه د هلاکت تر کندې رسوي. بیا وایم، حرام شهوتونه د دار پړی دی، او کله چې د انسان مرۍ ته ورسیږي، نو هغه د هلاکت تر کندې رسوي. لنډه دا چې په شهواتو کې ډیر خطرونه شته،
مونږ یو څو د بیلګې په توګه ذکر کوو. لومړی د آخرت سزا یا د آخرت خطر. کوم خلک چې خپل نفسي خواهشات د هغو لارو پر کوي چې الله جل جلاله ترې منع کړي دي یا انسان ترې منع کړی دی، الله جل به داسې خلکو ته د قیامت په ورځ سخت عذاب ورکړي، ځکه چې الله جل جلاله فاسقو، فاجرو او نافرمانو خلکو ته د قیامت په ورځ د سخت عذاب ورکول وعده کړې ده. الله جل جلاله خپل په فرقان کې دی خبرې ته اشاره کړې ده. ژباړه: هغه کسان چې له الله جل جلاله نه پرته کوم بل معبود نه بالي، هغه نفس په ناحقه نه وژني چې الله جل جلاله حرام کړی وي، او نه د زنا مرتکب کیږي، خو هر څوک چې دغه کار وکړي هغه به د خپلې ګناه بدله ومومي. د قیامت په ورځ به هغه ته پرلپاسي عذاب ورکړی شي، او په همغه اندازه کې به د هغې ته د تل لپاره ذلیل، شرمنده او بیکاره پروت وي. الله مو دې وساتي. زناکار ناران او زناکار ښځې او همدارنګه نورو ګناهګارو ته به له قیامت څخه وړاندې په قبر کې هم عذاب ورکول کیږي. دا چې هغوی ته څه ډول عذاب ورکول کیږي، په دې اړه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مبارک عادت و چې له صحابه کرامو سره به یې پوښتنه کوله آیا چا کوم خوب لیدلی دی. دا یو ډېر اوږد احادیث دی چې د خوب لیدلی و، هغې نه وروسته دا بیا مختلف ډوله کسان لیدلي، خو لنډ هدف دا شو چې تینه چې تر ټولو سخته سزا دا د زناکارو ښځو او زناکارو نرانو ته ورکول کېږي. دا ډېر لوی ګناه دی، دا تر ټولو لویه شرمندګي ده. کوم خلک چې له خپل دین نه په غفلت کې دي او د دین په اړه معلومات نه لري، باید له خپلو نورو مسلمانانو ورونو سره یو ځای شي او له هغوی څخه د دین په اړه ځان پوه کړي. که چیرې همداسې بیل وي او له مسلمانانو سره اړیکه نه ساتي یا ورته څوک نصیحت کوي او دی نه مني، نو دی د داسې مثال لري لکه هغه اوزه چې له رمې څخه بیله وي، لکه څنګه چې دغه اوزه له خپل شپون څخه لیرې وي او د هغې له امن څخه بې برخې وي، نو لیوه یې ښه او په اسانه ښکار کوي. نو کوم کس چې د مسلمانانو له جماعت څخه لیري او له هغوی سره اړیکه نه ساتي یا د هغوی په نصیحتونو عمل نه کوي، شیطان ورته ګناهونه ښکلي کوي تر دې چې لومړی پرې وړه ګناهونه وکړي او بیا یې د لویو لویو ګناهونو مرتکب کړي او پای کې د هلاکت او دوزخ تر کندې ورسوي. الله تعالی دې موږ او تاسې ټول له دې دردناکو عذابونو وساتي، او خدای پاک دې موږ او تاسو ته په دنیا او آخرت کې له داسې بدو عملونو څخه پناه را نصیب کړي او نجات. د دنیا یا په دنیا کې د ګناهونو په کولو سره یوازې د آخرت سزا نه ده، بلکې هغه څوک چې ګناه کوي، هغه څوک چې نافرماني کوي، هغه څوک چې شهوت پالنه کوي، هغه په آخرت کې هم رسوا او په دنیا کې هم د داسې شرمندګۍ، ذلیله او بیکاره ژوند سره مخ وي چې ژوند به ورباندې داسې تېرېږي چې هره لحظه به د ځان وژنې هڅه کوي. هیڅ څوک به خپل نه لري، هیڅ څوک به مل نه لري، هیڅ څوک به له ده سره مینه نه کوي، هیڅ څوک به د سره لاسنیوی نه کوي. نو راځئ ژوند لنډ دی او دا لنډ ژوند د حضرت مصطفی صلی الله علیه وسلم د سنتو مطابق او د الله جل جلاله د امرونو مطابق تیر کو، ترڅو دنیا او آخرت مو دواړه ښکلي شي. موږ به انشاءالله په راتلونکي خپرونو کې بیا هم د شهوت پالنې په اړه مختلف برخې ستاسو لپاره وړاندې کوو. د اوس لپاره فکري رغون دلته پای ته رسیږي. ستاسو ټولو د غوږ نیونې ډېره مننه. تر بیا ښه وختونه او خوشحاله شئ.